أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې ابو سفیان د مسجد څخه راووتی، ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه ما بین تراولم او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نکیږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او ورته ویل یې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نږدې ملګری یې، دغه عقد رانوي که او د صلح موده را زیاته که، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې کار نه دی راضي، نو بیا ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله، دا به ستا دپاره ابدي فخر او عزت وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل موږ پر هغه صلح باندې یو او موږ هیڅ کله وچاته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوار نسو ورکولای، یعنی داسې څوک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی موجود وي او هغه دی په یو موضوع یا یو کار کې تصرف وکړي. ابو سفیان پوسو چې د دې څخه ملاسته شي نه راځي، نو یې فکر ووهه چې پس له ابو بکر څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور قدر او عزت لري. دا نفر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. نو و عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او ویل یا عمر د خلق په مابین کې امان راوله، د ټول عمر شرف او عزت به وګټي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل زه و تاسو ته امان درکم، زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ستاسو شفاعت وکم، والله کبل څوک نکم پیدا بیل سرکی میژانو بیا به هم زه په هغو ستاسو سره جنگیږم. ابو سفیان ویل جزاک الله، دا د شر په صله رحمی. ابو سفیان راغلی وو چې په د سره د جنگ څخه پناه او امان وغواړي، او رضی الله تعالی عنہ ورته ویل کبل څوک نکم پیدا په میژانو بل استاسو په مقابل کې جنگیږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر کفارو شدت وو. بانو ابو سفیان و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ناست وو، او د دوی زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ چې کوچنی هلک وو او دالته لوبي کوله. ابو سفیان په خبرو شروع وکړه، ویل یا علی تو مشت په قرابت او صله رحمی کې هغه تر ټولو نږدې نفر یې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبري وکړه او راضی که او د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې هیڅوک خبري او مداخله نشي کولای. دغه د صلح کار یوازې د علیه الصلاۃ والسلام کار دی، څوک څه نشي ویلای. اوس نو ابو سفیان عاجز او حیران پاتې شو، ځکه ټول نه دی راضي چې په دې کار کې مداخله یا د کومک وکړي. نو یو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وکتل، ویل یا فاطمه ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لوریه، ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. هغه ویل زه ښځه یم، د دې کارو سره زما اړه او تعلق نشته. ابو سفیان ویل دغه زوی دې امر که چې غږ وکړي چې ما د خلقو په مابین کې امان راوستلی دی، بیا نور هم راضي کیږي. دا د مسلمانانو څخه د مشرکانو بیره وه، په یو کوچنی هلک یې ځان خلاصاوه، وای اوبو اخیستی زک تلاس اچوي. خو فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل
زما زوی تر دغه کم دی چې د خلقو په مابین کې امان راولي، ځکه یو خو کوچنی دی او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې هیڅوک امان نشي ورکولای. ابو سفیان په فکر کې دی چې څه وکړي. بیا و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی چې هغه هم د بنی امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بنی امیه څخه دی. نو یو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا عثمان ته زموږ څخه یې و موږ ته هغه تر ټولو نږدې نفر ته یې، د یو قوم څخه یو، د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وویل زما جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته جوار ورکي ما هم ورکړی دی، او که هغه صلی الله علیه و آله وسلم دشمن وو زه هم دشمن یم. هیڅوک نه راځي چې د ابو سفیان سره په دغه موضوع کې کومک وکړي. ټول دا موضوع ردوي چې د خلقو په مابین کې جوار راولي. اوس ابو سفیان په فکر کې دی چې د چا سره مشوره وکړي. خود وهم وار بیا و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی ویل یا علی مشوره راکړه زه څه وکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وویل دا موضوع تر مال وړه ده، زه په دغه موضوع کې هیڅ رائے او نظر نه لرم، مګر ته په خپل د مکې رئیس او د عربو د مشرانو څخه یې، ته په خپل ودرېږه او د خلقو په مابین کې جوار راوله. ابو سفیان ویل آیا زما وینا یعنی که زه د جوار غږ وکم کومه فائدہ لري؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ویل یا ته حل غواړې دا یې حل مګر فائدہ نه لري. ابو سفیان فکر وکړي چې څه وکړي، رښتیا هم بل حل نو موجود. نو مسجد نبوي ته ورغلی، هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې ناست دی. ابو سفیان ودرېدی او په لوړ आवाज یې غږ کړ زه ابو سفیان د مکې رئیس یم، ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ګوري او وای زه ګمان نه کوم چې څوک دې د غزما جوار رارت کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره واوریده او یو عجیب جواب یې ورکړ. وی فرمایي دا خبره تکوي یا ابا سفیان، یعنی چې څوک زما جوار نه راماتوي دا ستاوي نه ده، موږ داسې نه وایو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو سفیان د خبرې په مقابل کې ساکت او پټه خوله نسو، بلکې دغه د خبره یې وررد کړ. کچیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نه وای ورکړي او ساکت پاتې سوی وای، نو دغه سکوت د ابو سفیان پر خبره اقرار وو چې هو ستا جوار څوک نه درماتوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت او پوهی و. داسې هم نه ورته وویل چې یا موږ ستا جوار نه منو درماتوي، داسې هم ونه ویل چې یا موږ جنگ در سره کوو. فقط دوی جملې د هغه په جواب کې و فرمایله دا توایه موږ نه وایو. ابو سفیان عاجز او حیران پاتې شو. خیر ابو سفیان بیرته مکه مکرمه ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای شو. خپل فعالیت او د سفر حالات یې ورته وویل او هغه خپل ټول کوششونه یې ورته بیان کړ او بیا یې په آخر کې ورته وویل چې نور څه خو ونسوه. نو زه د علي ابن ابي طالب په مشوره ودرېدم او د خلقو په مابین کې می جوار او امان راوستي. هغه ورته وویل والله علي ستا په عقل لوبي کړی دي، ته د مسلمانانو د طرفه او خلقو ته امان ورکوي، مسلمانان ستا خبره هیڅ کله نه مني، ته د هغو دشمن یې او اوس بیا هغه ستا د خبرې تابع سي او قبول یې. نو قریش پوه شو چې دوی هیڅ ونه کړه او په وسه هم نه ده پوره چې څه وکړي. نو یا دا فیصله وکړه چې معلومات بکوو او د حالاتو څخه به باخبره یو چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د جنگ اراده لري او که خبره بیل جنگ پای ته ورسېده. یو موضوع و تیر شو.
هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی و چې د علیه الصلاۃ والسلام د سفر او جنگ سامان ور برابر او مجهز کی پر مکه مکرمه د حمله اراده لرم مګر دغه حال چاته موایه دغه سر پټ وساته په دغه وخت کې چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د سامان په برابرولو مشغوله و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې کور ته ورغلی او ویل ده چې دا د سفر او جنگ د سامان په ټولولو مشغوله ده اوله خوراکي مواد او اسلحه سره یو ځای کوي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عائشه ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی چې د سفر سامان ور برابروي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر اول وعائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی وو چې سامان برابر کړه تر اوسه مسلمانان نو امر کړي چې ځانونه د سفر او جنگ د پاره آماده کړي نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حال نو خبر عائشه رضی الله تعالی عنها ویل هو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل د کم ځای قصد او اراده لري څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی و چې چاته حال موایه او دغه سر پټ وساته اوس د عائشه رضی الله تعالی عنها پلار او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګری پښتنه کوي چې د کم ځای نیت دی د رضی الله تعالی عنها جواب نکوي ور دغه ته دراز ساتل وای داسې ډیر خلک سته چې حال او سر پټ نسی ساتلای خو شذ بیا دراز د نساتلو په خصلت کې ډیر مشهور دي مګر دغه صالح شذ ته وګوري چې یوازې خپل پلار نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګری ته هم حال نه وای ځکه دا په هده چې دراز پټول ډیر لوی صفت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه دراز پټول د دې پر ذمہ ور اچولې و چې ول چاته حال موای اوس دا رضی الله تعالی عنها دغه راز خپل پلار ته هم نه وای نو دې رضی الله تعالی عنها جواب ورنکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځان سره وویل شاید د مؤتا نیتی وي ځکه هغه مسأله پای ته نه رسیدلې لور یې جواب نور کوي بیا یې وویل شاید حوازن یې مقصد وي بیا هم دا جواب نور کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا د ځان سره وویل ممکن د قریشو اراده یې وي خو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب نور کوي پټه خوله او ساکته ده څه نه وایي دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راز پر پټولو حرص او کوشش ورونو او خوندو شمو متوجه سي دغه اخلاق دي موږ باید د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه زده کو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم کور ته راغلی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پښتنه ځنی وکړه ویل یا رسول الله ایا د جنگ د پاره آمادګی نیسه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل نو زبه هم ستاده ملګرتیا د پاره ځان تیار کم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو ځان آماده ک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل د روم نیت دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا ویل شاید د حوازن اراده دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا ویل نو د قریش نیت دی کړی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله زموږ او د قریش په مابین کې خو عهد دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ابا بکر هو عقد او عهد مات کړه غدر او خیانت وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې د سفر د پاره ځان آماده کړي همدارنګه د اصحاب کرام نور مشران هم امر کړه چې د جنگ او سفر د پاره ځانونه آماده کړي خدای هم ورته وویل چې حال
به پټ ساتي او چاته مه وایاست چې چیرې ځو. فقط خلق د ځانو په برابرولو او آماده کولو امر کوي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر په مدینه منوره کې نشریږي چې د جنگ د پاره ځانونه تیار او آماده کړي. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره پر شاوخوا هغه نږدې قبیلو ته حال ولېږي چې ځانونه تیار کړي چې ما سره ووځي. خلق هم راټولیږي او یو ځای کیږي. څو د مدینه منوره ښار د خلقو ډک سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مدینه منوره تر ښار د باندې خیمه ودروي او د خلقو شمیر نور هم زیاتېدی. په عین وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نفر معذب کړه چې د مدینه منوره ټول عمومي لارې ونیسي. کومې لارې چې د مدینه منوره څخه وځي یا ورته راځي پر هغو ټولو لارو یې معذب نفر کښېنول. ویل کم څوک چې مدینه منوره ته راځي اجازه ورکوي چې راسي، مګر هغه خلق چې د مدینه منوره څخه وځي مې پرېږدي چې ووځي. اوس نو پر مدینه منوره داسې حال دی لکه محاصره چې سوه. او دا محاصره د دې دپاره وه چې قریشو ته د مسلمانانو د تیارېدو خبر ونه رسیږي. نو ټوله لارې بندې سوې او دلته صحابه کرام بې خبره او په حیرت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کم ځای نیت او اراده لري. هیڅ معلومات ورته نشته. نو صحابه کرامو سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو او شاعر هم وو. دا هغه سعد ابن مالک دی چې قصه مو د مخه درته کړې ده چې تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه علیه الصلاة والسلام ورته وویل الشاعر، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په اسلام ډیر خوشاله شو. نو صحابه کرامو دغه سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې کم معلومات ځنې وکړه. نو سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او شعر وایي او په دغه شعر کې داسې بیتونه و چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه کول چې د کم ځای نیت او اراده دي ده او د دې سفر څخه مقصد څه دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په جواب کې فقط تبسم وکړي او نور حال یې نه ورته ووایه. نو خلق په هغه بې خبرۍ کې پاتې سوه. د مدینې منورې د ښار او اطرافو څخه 2500 نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سوه چې تر دغه وخته پورې په مسلمانانو کې دغه هغه تر ټولو لوی اجتماع او ټولنه وه. د اول وار دپاره 2500 مسلمانان د غزا دپاره سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې بیا هغه د غطفان رئیس عیینه ابن حسن ته د اسلام حال لوړ او قوي ښکاره سو. نو د ځان سره فکر وکړي ویل که نور هم خپل اسلام او مسلمانیت وزندوم غنیمتونه مې د لاسه وځي. نو را رهیسو چې مدینه منورې ته ولاړ سي او مسلمان سي. الهي تقدیر دی دغه د مسلمانانو د تیارېدو او آماده کېدو په وخت کې مدینه منورې ته راورسېدی. اوس نو عیینه ابن حسن د غطفان رئیس او سردار راغلی چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا زیری هم ورسره راوړی دی چې د غطفان قبیله هم ټوله د سره مسلمانان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په اسلام خوشاله سو. په عین وخت کې د بنو تمیم د قبیله یو ډله هم مدینه منورې ته راغله چې مشر یې اقرع ابن حابس وو چې دی هم د عربو د مشرانو او سردارانو څخه یو مشر او سردار وو. دا ډله هم راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بنو تمیم د اسلام او مسلمانیدو خبر وایي او دا زیری پر وکي چې بنو تمیم هم ټول په اسلام مشرف سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوی هم ډیر خوشاله سو. مګر دغه راغلي نفر ټول سرداران او مشران دي. اوس کوم لشکر نه دی ورسره چې په موجوده وخت کې د مسلمانانو ملګری سي.
فقط د قبایلو مشران دي. دلته یو بل واقعه پیښ شوه، هغه دا چې حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د اهل بدر څخه هم وو، یو شذ د یو څه مال په مقابل کې مزدوره یا اجره کړه او د دې په لاس یو لیک ورکړي چې دغه لیک به قریشو ته رسوي، چې د هغه لیک په واسطه یې قریشو ته خبر ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې پر تاسو حمله وکړي، چې دې کار ته په اوسنۍ اصطلاح عسکري خیانت ویل کیږي. او شذ ته دا هم وویل چې پر عمومي لار نه بلکې پر کچا لار به ولاړ سي چې څوک نسي در خبر. شذ دغه لیک په خپل کوڅو یا د سر په ورېشتانو کې کښېښاوه او د مکه مکرمه پر طرف رهیسوه. شذ وکولای سوای چې پر کچا لار د مدینه منورې څخه ووزي او تر هغه پیردارانو چې پر عمومي لارو ناست و تیر سي او د مکه مکرمه پر طرف په بیغمه زړه سره رهیسوه. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسمان څخه خبر راغلی چې حاتب رضی الله تعالی عنه دغه سکړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو څخه دوه یا درې نفر راوغشته چې په دغه عدد کې اختلاف دی. دغه نفر علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین و او ورته فرمایل جبريل عليه السلام خبر راکړي چې حاتب ابن بلتعه د یوې شذ پلاس پر پلانې لار و قریش ته لیک لېږلی دی. لارې هم وروښول چې وکچا لار و. نو ویل وروزه خاخ ته چې د یو ځای نوم دی ژر رهسي او هغه شذ د لیک سره ماته راولي. دغه نفر هم په ډیره چابوکي لکه غشي پر هغه لار ورهسو او واقعا یې شذ پر هغه لار پیدا کړه او پسور ورسېده. نو دوی ورته ویل ستا سره د قریشو د پاره یو لیک دی، هغه راکه. شذ ویل زما سره لیک نسته. منکر اسوه د شذ غوټه وشنل شي نه کی پیدا. بیا یې ورته ویل ستا سره یو لیک دی راوي باسه. شذ مطلق انکار کوي وایي زما سره لیک نسته. علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خلاف نه ویل سوی او مشتهم هغه خلاف نه ویلي. په والله یا به لیک را باسه یعنی تلاشي دي کو. شذ پوس و چې خبره ښکارا سوی ده او نمی پریږدي. نو ویل مخان واړوي او مراته ګوري. دوی هم مخان واړول. شذ د سر وېشتان خلاص کړه. د نن په وېشتانو کې دغه لیک ایښیو ځکه د هغه په ساتلو او پټولو کې ډېر کوشش کاوه او لیک یې وعلي رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. هغه خط او شذ دواړه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حاضر کړ. لیک چې وکتل سو د حاتب ابن بلتعه د طرفه و قریش ته لیکل سوی وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اراده خبرول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاتب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه راوغشتي. هغه راوستل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ورښکارا کړ او ویل یا حاتب دغه چی شي دی ورونو. دغه لیک د مسلمانانو سره ښکارا او واضحه حربي خیانت و. مگر حاتب رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ته پر ما تلوار مکوه. په والله زه پر الله او رسول الله ایمان لرم، نه مرتد سویم او نه منافق یم. زه یو سړی وم چې په قریشو پورې مشتی وم، یعنی قریش نه یم بلکې د دوی حلیف وم. ټول مسلمانان په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري، خو هغه په خپل قوم کې دي او په هغو ساتل کیږي. مگر زما کورنۍ چې په مکه مکرمه کې ده د ساتنې او حفاظت لپاره قوم او اقربا نه لري. نو ما دا خوښه وبلل چې د قریش سره داسې یو احسان وکم چې زما د دغه نیکی په سبب هغه زما کورنۍ را وساتي. مگر د حاطب رضی الله تعالی عنه دغه فکر او دلیل صحیح نه و. دی غواړي چې خپل اهل او کورنۍ وساتي،
نو قریشو ته خبر ورکوي چې هغه د جنگ د پاره تیار او آماده سي او په مسلمانانو کې مرګ او وژنه وکړي، خپل اهل خلاصوي، په مقابل کې مسلمانان په قتل رسوي. دا ډېره لوی خطا او غلطه سودا ده. نو عمر رضی الله تعالی عنہ تر پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې غاړه یې ور پریکم، دا منافق سوی دی، د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره مسلمانان قرباني کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده یا عمر، فلعل الله اذ طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. یعنی الله جل جلاله و اهل بدر ته بخښنه کړې ده او دوی ته فرمایلی دي هر څه چې مزړه غواړي هغه کوي، ما تاسو ته بخښنه کړې ده. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تر سترګو اوښکې راتوی سوې او ویل الله او رسول الله شپوهیږي. ورونو دغه د حاتب رضی الله تعالی عنہ دغه کوچنی قصې څخه ډېر شیان فهمول کېدلای شي او ډېر احکام په معلومیږي. که زه د هغو په تفصیل مشغوله سم اصلي مقصد پاتې کیږي، نو به په مختصر ډول و څو لږو شیانو ته اشاره وکم. اول دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تائید په الهي وحی سره کېدی چې خپل رب جل جلاله په دغه موضوع خبر کړي او د علیه الصلاة والسلام خپل اصحاب ولېږل چې ورسي په فلاني منطقه کې شزه ده او لیک ورسره دی. دا څوک وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د حاطب رضی الله تعالی عنہ او دغه شذ په موضوع خبر کړي؟ دا وحی وی. نو دا معلومه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول کارونه تر پوهی او عبقریت د مخه د نبوت کارونه و چې د الله جل جلاله د طرفه تائید او تاکید کړي. دوهم دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحاتب رضی الله تعالی عنہ ته دغه عتاب او سرزنش او بیا هغه آیاتونه چې دغه موضوع په متعلق نازل شو، دا ټول پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان ته کڅه هم په هر حالت کې چې وي دا نه روا او جائزه چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره دوستی او محبت وکي، یا دا چې وهغه ته د ورورګلوي او کومک لاس ور وغځوي. سره د دې چې حاطب رضی الله تعالی عنہ خپل عذر ووایه چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک نه لرم چې زما اهل او کورنۍ هلته راوساتي. پر دغه سربیره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د وجلو اجازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته او ویل دا منافق سوی دی. بلکې د قران مجید صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانان یې امر کول چې ستاسو دوستی باید یوازې د الله جل جلاله د پاره وي. د مسلمانانو ټول علاقات په هر حال کې باید د اسلام د دین سره د اخلاص پر اساس قائم او ولاړ وي. که د مسلمان ټول کارونه د الله او اسلام د پاره نه وي، نو ته څنګه د هغه مسلمان څخه دا امید او توقع کولای شې چې د الله جل جلاله په لار کې ځان، مال، خواهشات او غوښتنې قرباني کړي؟ او حال دا چې مسلمان د اسلام د پاره دغه ټول شیانو په قرباني کولو سره مکلف دی. خو بدبختانه نن ورځ او په اوسنی عصر کې موږ په ډیرو انسانانو کې دغه حالت وینو چې خپل ځانونه مسلمانان بولي، د لمنځو د پاره مسجدو ته ځي چې ورته ګوره خله د اذکارو او اورادو د ویلو څخه یو لحظه نه فارغه کیږي، د تسبو د دانو یې ټکهاري وي. په مجلسو کې د انبیاء علیهم السلام او اصحاب کرامو یا د اولیاء الله او پیرانو کیسه یو په بل پسې وي. مګر پر دغه ټول سربېره د خلق سره د علاقات د قومیت، وطنداري، ژبې، د شخصي ګټو، د شهواتو او خواهشاتو پر اساس ولاړ وي او په دې هیڅ پروا نه کیږي چې دغه علاقاتو په لار کې حق په باطل سره خرڅوي
یا دا چې الهي دین یې د خپلو دنیوي خوارو خواهشاتو دپاره یو پوښ ګرځولی وي. دغه کسان هغه منافقان دي چې د دوی په سبب مسلمانان په قسم قسم تفرقو او ضعف اخطاء او مبتلا شوي دي. او دغه هغه کسان دي چې په هر وخت او هر زمان کې د دوی په مرسته او کومک د اسلام دشمنان د اسلام او مسلمانانو پر ضد راپورته کیږي او د مسلمانانو د تباهی او بربادی سبب ګرځي. دریم، دا د اهل بدر درجه ده چې دغه صحابي د هغه وجلو څخه خلاص کړي چې د منافق په نامه سره به وجل کېدلی. نو که دغه صحابي سره هغه د بدر د اشتراک او ګډون درجه نه وای ورسره، دغه عسکري خیانت په سبب به اعدام شوی وای. مګر څرنګه چې د اهل بدر څخه وو، د فضیلت او درجه خاوند وو، معاف کړه سو. په دغه موضوع کې و مشته دغه لارښوونه ده که د یو صاحب الفضل یا یو عالم څخه یو وخت یو خطا پیښ شي، د هغه سره باید داسې معامله ونشي لکه د نور عام خلقو سره چې کیږي. د هغه صاحب الفضل، فضیلت، درجه او مقام باید هیر نشي. دغه درس و مشت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکوي او راکړي. که یو شریف، یو محترم، یو عالم، یو کریم سړی په یو غلطی کې ولویږي، باید د نور پر قسم معامله ورسره ونشي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حاطب رضی الله تعالی عنه ګناه ورمعاف کړ او په دغه قسم سره الله جل جلاله قریش په بے خبری کې پریښول او جنگ ته د مسلمانانو د تیاری او آمادګۍ خبر و قریش ته هیڅ و نه رسیدي. ورونو، د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې 10 ورځې تیرې شوې وې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړ او پر مدینه منوره ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنه امیر پریښاو. اسلامي لشکر ډیر لږ لار تللی وو. ویل د چې د هاخوا یو لشکر را رهیدي. معلومات وکړي چې دغه څوک دي. هغه د بنو سلیم قبیله و چې مسلمانان سوي دي او د مدینه منورې پر طرف ورهیدي چې ټوله 1000 نفر او پر آسانو سپاره و. یو نفر هم پیاده پکښې نسته، بلکې د اوښ سپور لا نه دی ورسره. 1000 نفر د آس سپاره دي چې په عربي کې فارس ورته وایي او جمع یې فرسان دي. ټوله هم په زغرو او اسلحه پټ دي. دغه لشکر راغلی او مسلمانان سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله شو، ځکه د مسلمانانو ټول لشکر چې 2500 نفر دي، 1000 نفر د آس سپاره نه لري او دغه نوی مسلمانان چې را رهیدي 1000 نفر او ټول د آس سپاره دي. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله شو. کوم وخت چې دوی را ورسېده او د خپل اسلام اعلان وکړي، عیینه ابن حسن هغه د غطفان رئیس خو هم د مسلمانانو د لشکره سره ملګری وو، هغه خپسو ځکه قدر او عزت بنو سلیم ځنې یوړي. د ځان سره فکر واه کما د غطفان څخه نفر را سره راوستلی وای دغه شرف او عزت بزما وای. نو یې په دې معنا خبرو شروع وکړه. وای دا هم فرسان دي، دا خلق په جنگ نه پوهیږي. د بني سلیم مشر او رئیس پر راغ کړه، ویل کدي خوښه وي سره معلومه بکو، تر دشمن د مخه به اول ستا سره جنگ وکړو. سبحان الله، دا هم مسلمانان، هغه نور هم مسلمانان راغلي دي چې اسلام اعلان کی او اوس په خپل مابین کې تضاد او لوی سره کوي. څنګه چې اصلا دوی جدید الاسلام و، هغه واقعي اسلام تر اوسه د دوی په زړه کې ځای نه ونیولې. زړونه تر اوسه هغه د جاهلیت په مریضي اخته و. نو د دوی په مابین کې بد ویل سره شروع شو. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. هغه علیه الصلاة والسلام راغلی او دوی د بد ویلو څخه منع کړ. وی فرمایل دغه خلق دي چپ خلصي. مگر عیینه ابن حسن بیا هم خپدي چې دا څنګه کار پیښ شو. څو وخت وروسته بل قبیله را رهیده او د مسلمانانو سره یو ځای شو.
اوس نو دغه قبیلو په یو ځای کېدلو سره د مسلمانانو د لشکر شمیر او عدد 10,000 نفر سو. خو عیینه ډیر خپه دی چې د قوم نسته او شرف یې د لاسه ووتی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله والله موږ نو خبر چې ستا د جنگ او وتلو نیت دی. قسم په الله که موږ خبر وای موږ به هم د لشکر سره راغلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل صحیح ده، خیر دی وي، څه نه ده پیښه مگر د عیینه څخه شرف او عزت بل چا یوري. اوس نو عیینه د مسلمانانو سره په مات زړه راهدي چې بیا به د کارونه د حنین یا د طائف په جنگ کې ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر پر 15 حصے تقسیم کړي: مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره. چې د لشکر مقدمه 200 نفر د آس پاره او تر ټول لشکر د مخه رهیوه چې د لشکر د پاره معلومات، راهنمایي او لارښوونه کول. دغه مقدمه مشر او قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. خو په لشکر کې بیل مشرانو څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه دي خبر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصد او اراده د کم ځای ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي چې د حوازن پر طرف حرکت وکي. اوس نو ټول لشکر وایي چې حوازن ته ځو. خیر، لشکر د حوازن پر طرف رهیدي څو نږدې و طائف ته ورسېده. مسلمانانو به د معلومات او استخباراتو د پاره و مخته نفر لېږل چې هغو نفرو دا حال هم معلوم کړي چې حوازن واقعا هم ځانونه آماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. خو په خپل د حوازن قبیله بیا هم شاوخوا نفر لېږل چې د مسلمانانو د حال معلومات ولري. نو د مسلمانانو د لشکر د مقدمه نفرو چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لری یو نفر ولیدي چې رهیدي. خالد رضی الله تعالی عنه نفر پسې ولېږل چې ورسي دغه نفر راولي. نفر پسې رهیسو هغه سړی ونیوي او راي وستي. خالد رضی الله تعالی عنه په خپل تحقیقات او معلومات ځنی کوي. ویل سړی د کم ځای؟ هغه ویل د بنی غفار یم. حال دا چې سړی د حوازن دی. درواغ یې وویل. ویل د بنی غفار یم. خالد رضی الله تعالی عنه ته بیا د بنی غفار ټول شاخونه ور معلوم و. نو ویل په بنی غفار کې د کومه شاخه یا پښې څخه یې؟ سړی نور نه پوهېدی چې جواب ورکړي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل د بنی غفار په کوم ځای کې اوسېږي؟ سړی بیا هم نه پوهېږي چې څه ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه توره پر پورته کړه، ویل درواغ خو دې معلوم سو، یا رښتیا ووایه یا دې وژنم. د کوم ځای؟ سړی ویل د حوازن یم. خالد رضی الله تعالی عنه چې د سړي پر سر یې توره نیولې وه، ویل د چیش د پاره دلته راغلی وې؟ سړی ویل زه د حوازن جاسوس یم و هغو ته مې خبرونه ورول. نو یې نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروست، ویل یا رسول الله د حوازن جاسوس مو نیولې دي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تحقیقات په خپل ځدی کوي. ویل حوازن څه کول؟ سړی ویل ستا د جنگ د پاره ځانونه تیارول او آماده کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایي چا دغه کار د پاره تشویق کړ او د دې کار مشر څوک دی؟ سړی ویل مالک ابن عوف. ورونو دغه مالک ابن عوف د حنین په غزا کې مهم شخص او سړی دی، په یاد ولري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جنگ د پاره د دوی د آمادګۍ او ترتیباتو مفصل معلومات ځنی کوي. نو یو فرمایل چې سعد او هلال څه کول چې دغه دوه نفر هم د حوازن د مشرانو څخه و. جاسوس ویل هغه د مالک ابن عوف غوښتنه نکړه قبوله. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي چې دغه جاسوس بندي کړي. دلته چې مسلمانان په دغه حال خبر سو چې د حوازن جاسوس یې نیولې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیقات یې وکړه او بیا یې بندي کړي، نو د مسلمانانو شیقین سو چې زموږ جنگ د حوازن سره دی. ولی که د حوازن سره جنگ نه وای دغه جاسوس به اله کړی وای. دغه جاسوس ته امان هم ورکړي
او بندي کوي نو یقینا زموږ جنگ د حوازن سره دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې د پاره چې دغه مسأله شتره نامعلومه سي چې جنگ د چا سره دی دغه جاسوس په بندي کولو امر وکړي. اوس چې د مسلمانانو لشکر شد حوازن و طرف ته ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې مخ پر مکه مکرمه را وګرځوي. اوس خلق په حیرت کې سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر ولې تغیر وکړي. خلق نه پوهیږي چې مقصد څه او کم ځای دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوشش وو چې حال پټ پاتې شي. د مخه خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر پر 5 حصو ویشلی وو. اوس چې مخ پر مکه مکرمه رهیسوه دلته یې بیا هر حصہ و قبیلو ته وویشل. د لشکر په هر حصہ کې هغه خپل یو قبیله سره یو ځای کړ. د دې تقسیم څخه بیا مقصد دا و چې د هرې قبیله خلق یو د بل سره پیژني نو یو د بل د شرمه نه تښتي. ځکه هر قبیله چې سره یو ځای وي د بدنامۍ د بیرې نه تښتي. ولی که وتښتي و هغې قبیلې ته بدنامي پیښیږي. چې دا نو د لشکر دوهم تقسیم و. کوم وخت چې مکه مکرمه ته نږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل دریم تقسیم وکړي. هغه مقدمه چې 200 نفره وه هغه یې 1000 نفره کړه چې ټول د آس پاره او د بني سلیم قبیله وه. هغه چې د مدینه منورې پر لار 1000 نفره د آسانو سپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سوه. دغه قبیله د لشکر مقدمه وګرځول او قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وو او د هغه نور حصو قومندانان زبیر ابن العوام، ابو عبیده، عامر ابن الجراح، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ډله مهاجرین او انصار و. اوس نو د مسلمانانو لشکر و مکه مکرمه ته نږدې سو. خو د مکه مکرمه اوسیدونکي او قریش په هیڅ نه دي خبر. حال دا چې د مسلمانانو د لشکر او د مکه مکرمه په مابین کې ډېر لږ لار پاتې ده. په دغه وخت کې د مکه مکرمه څخه یو سړی د خپل کورنۍ سره د هجرت په نیت راووتی. غواړي چې مدینه منورې ته مهاجر ولاړ شي او په هیڅ حال نه دی خبر چې د مسلمانانو نو لشکر دلته نږدې راغلی دی. چې دغه مهاجر عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو مسلمان شوی دی او په ځړ کې اسلام ځای نیولی دی. اوس غواړي چې هجرت وکړي. یو څه لار چې ولاړی کګوري د مسلمانانو لشکر په مخ ورغلی. لشکر ته ور داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. په شهادتین یې اقرار وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو او عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري مهاجر دی. پس له عباس رضی الله تعالی عنه څخه بیا بل چا د مکه مکرمه څخه هجرت نه دی کړی. ځکه د تر هجرت وروسته مکه مکرمه فتح شوه او د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا هجرت بعد الفتح، یعنی د مکه مکرمه تر فتح وروسته نو بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نشته. البته د نور کفر ملکو څخه د هغه خپل شرایط سره برابر هجرت سته او اجر هم لري. نو عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر دی چې هجرت یې وکړي او د الله جل جلاله اراده و چې دی رضی الله تعالی عنه هم د هجرت په صفت مکرم او مشرف کی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نور هم مکه مکرمه ته ورنږدې سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی ابو سفیان ابن الحارث او د عمزوی عبد الله ابن ابي اميه ولشکر ته ورغله. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه مخ واړاوه. ځکه دغه دوه نفرو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر آزار ورکړی وو او په اشعارو کې د علیه الصلاۃ والسلام
ډېر زم ویلی و چې دغه بیا په خپله ډېره اوږده قصه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د لښکر سره مخ پر مکه مکرمه وررهیدي، او دا خو درته معلومه ده چې میاشت د روژې ده. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د لښکر روژه هم ده. څو وکدید ته ورسېده. کدید یو اوبه وې چې د عصفان او قدید په مابین کې وې. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خلقو روژه ماتې کړې او د دغه ځای څخه بیا حرکت وکړي. څو د شپې په وادي فاطمه کې واړول چې مر الزهران ورته ویل کېده. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول لشکر امر کوي چې اورونه بل کړي. 10,000 نفره لشکر دی، نو تقریبا 10,000 ځای اورونه بل سوه. په دغه شپه د پیردارانو مشرتوب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر غاړه. د مسلمانانو لشکر دلته پرېږده چې اورونه بلوي. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکه مکرمه ته داخل سي قریش ټوله تباه کیږي. د قریش یو نفر هم ژوندی نه پاتې کیږي، ځکه د قریش شمیر اصلا هم لږ دی. هو دوی د عربو اشراف او مشران و، خو عدد یې لږ و. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلك التقى تلك النهى تلك نوې نړۍ نوې ورځ د ژوند نوې پاڼه النهى تلك القلائد له هر ډول اسلامي، تعلیمي، ادبي، ساینسي، تاریخي، روغتیايي او ټولنیزو معلوماتو سره تلك النهى تلك القلائد اوس په ټوله نړۍ کې افریقا، اروپا، امریکا، استرالیا، آسیا او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د تعلیم الاسلام رادیو سره راپیل کړي. والحلا تلك الدجى د نیټ پر لیکه تعلیم الاسلام ډاش رادیو.